بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافت ورډ ته راغلم. پیج لیاوټ ټیب، پیج سیټ اپ ګروپ. دا موږ سره پیج سیټ اپ ګروپ پارت نمبر 2 دی. دې کې به انشاءالله بریکس، لاین نمبرز ان هایفنیشنز 3 کمانډز وایو. بریکس څه ته وایي؟ بریکس مطلب ماتول. دې کې ما سره فرست کمانډ پیج دی، سیکنډ سره کالم دی، تھرډ سره ټیک سروپینګ او همداشان دی. دا موږ سره پیج بریکس سیکشن دی او دا سره سیکشن بریکس سیکشن دی. صحیح شو؟ پیج څه مطلب دی؟ فور ایگزامپل زه رالم از ایکول ټو رین دا شل پیراګرافونه ما ولیکو. زه ورته یم چې ما دلته یو بیل پیج پکار دی، یو تش پیج راته پکار دی. زه به بریکس ته راشم، پیج باندې به کلیک نو ماته به اتومیټیکلي یو پیج راکړي. صحیح شو؟ دا مو انسرټ ټیب کې هم ویلو بلینک پیج. شارټکټ یې کنټرول پلس انټر. شارټکټ څه شی دی؟ کنټرول پلس انټر. نیکسټ ما سره کالم دی. کالم یاد ساتئ. فور ایگزامپل ما دلته 2 کالم واغېستي، 2 کالمز. یو کالم را سره دا دی، بل را سره دا دی. خو یاد ساتئ چې فور ایگزامپل ما دې ځای کې یو جمله لیکل وکړو، زه غواړم چې دویم کالم ته لاړ شم بغیر له دې نه چې دا کالم زه فول کړم. ځکه دې خوا څومره هم کلیکونه وکړم نو ما دې ځای کې نه پرېږدي. صحیح شو؟ دې دپاره به تاسو راځئ بریکس ته او په دې کې به کالم ورته اخلئ. کالم باندې چې څنګه کلیک کړم تاسو اتومیټیکلي دې ځای ته راوستئ. صحیح ده؟ همدارنګه بیا زه دې خواته راځم، خو چې کله پکې لیکلی شي بیا بغیر تاسو د کالم کمانډ څخه هم تللی شئ. موز باندې ورباندې کلیک وکړئ. دې شارټکټ څه شی دی؟ کنټرول شیفټ انټر. کنټرول شیفټ انټر. نیکسټ کمانډ ما سره ټیک سراپینګ دی. ټیک سراپینګ مطلب دا دی چې فور ایگزامپل زه لیکل کوم، کنټرول ان ما واغېسته ټو د منسټر اف. فور ایگزامپل دغه زه لیکل کوم، دیس ون دغه ما ولیکه. صحیح ده که نه؟ دغه شان زه لیکل کوم. زه یم چې په دغه منځ کې چې کوم سپیس دی هغه دې هم ختم شي او دا دې ماته په یو پیراګراف کې راشي. موږ سره دلته یو فارمیټ شته دی چې هغه ته وایي نو سپیسینګ. سپیس خو یې راته ختم کو. که ته فور ایگزامپل د یو لاین کې ودرېږي او ته دا سینټر ته راولي، رایټ ته راولي، نو دا به یو پیراګراف یعنی یو لاین به تاسو ته اخوا دېخوا موف کېږي، ځکه چې دا بیل پیراګراف دی، دا بیل دی، دا بیل دی او دا بیل دی. زه یم داسې کار دې نه کېږي. صحیح شو؟ دا مې ایسته کړو. زه راځم هلته پیج لیاوټ ته، بریکس ته، ان ټیک سراپینګ باندې کلیک کوم، دغه لیکل زه کوم. بیا بریکس ته رالم، فور ایگزامپل ټیک سراپینګ دغه شان لیکل کوم. همدا شان بیا بریکس ته رالم، ټیک سراپینګ بیا دغه شان لیکل کوم. ګوره سپیس هم منځ کې نشته دی، خو پیراګراف دا یو پیراګراف دی. که تاسو فور ایگزامپل دغه یو پیراګراف باندې سټایل وغیره باندې اپلای کوئ دا به ټولو باندې اپلای کېږي. صحیح ده که نه؟ همدغه شان تاسو دا په ډېرو زیاتې ځایونو کې استعمالولی شئ. فور ایگزامپل تاسو شعر و شاعري لیکئ په دغه وین ورډ کې، دغه شان نورې څه جملې لیکئ او څه خطونه لیکئ، نو تاسو ټیک سراپینګ نه ګټه اخیستلی شئ چې دې شارټکټ شیفټ انټر دی. شیفټ انټر. صحیح شوه؟ فرست شارټکټ څه شی و؟ کنټرول انټر. دی شیفټ انټر او دی کنټرول شیفټ انټر. صحیح ده که نه؟ نیکسټ خبره ما سره څه شی ده؟ سیکشن بریکس او په دې کې را سره نیکسټ پیج دی. زه رالم فور ایگزامپل دی یو ته، زه ورته یم فور ایگزامپل کوم ځای کې ما پیج نیو کړی دی، تاسو به راشئ دلته هوم ته او په دې کې به ورته دا پیراګراف مارکس آن کړئ. تاسو ته دا وایي چې دې ځای کې تاسو نیو پیج اخیستی دی، نیو پیج مو اخیستی دی، به دې ځای ته راوستلی سئ. خو یاد ساتئ دلته هم چې ګوره کالم بریک شو، بیا پیج بریک شو، پیج بریک شو، پیج بریک شو. صحیح ده که نه؟ دغه مې فور ایگزامپل ډیلیټ کړ. زه ورته یم چې فور ایگزامپل دغه ځای کې زما یو موضوع ختمه شوله، یو موضوع زما وه ایم ایس ورډ نوټس باره کې وه. صحیح شو؟ ایم ایس ورډ نوټس باره کې زه ورته یم چې دغه موضوع زما ختمه شوه او له دې څخه وروسته زه د وین ورډ والا موضوع شروع کوم. نو هغې دپاره پکار دا ده چې باید نیو پیج ورته واخلي او ستا سیکشن هم باید بریک شي. دویم سیکشن کې باید دغه راشي، پیج لیاوټ ته به راشي، بریکس ته، اینډ نیکسټ پیج، insert a section break and start the new section on the next page. دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو نو تاسو ته یو نیو سیکشن هم درکړه، سیکشن نمبر 2. او همدا شان که تاسو دلته وګورئ دلته به سرته لیکلي وي، تاسو به دلته وګورئ دیس ون نه ښکاري. ها بیا تاسو به داسې کار وکړئ چې کنټرول ای ډیلیټ مې کار څه او دا به یو کالم ته واړوم او دا مې از ایکول ټو فور ایگزامپل رین مې ولیکه، شل پیراګراف ته رالم او همدغه ځای کې ولاړ یم بریکس ته انسرټ. تاسو وګورئ سیکشن هم بریک شو او نیکسټ پیج هم راته راک. نیکسټ پیج مطلب دا دی چې دغه ځای کې ماته سیکشن هم نیو شو او پیج هم راته نیو شو. بس دې ځای کې ایم ایس ایکسل باره کې معلومات ولیکه. صحیح ده که نه؟
MS Excel دلته راشه MS Excel شو دا ستاسو نوې موضوع شوله. دا سیکشن به څنګه راولو؟ سټیټس بار باندې رائټ کلیک وکړئ، دغه ما سره فرست سیکشن دی، تاسو بل سیکشن دی نه راولئ. ها نیکست کمان ما سره بل څه شی دی؟ کنټینیوس. فار ایگزامپل زه ورته چې دلته پاور پوینټ موضوع لیکم، خو هغه په دغه پیج کې دننه لیکم، نیو پیج ورته نه اخلم. صحیح ده؟ تاسو به راشئ دلته دې ځای کې ورته ودرېږئ، بریکس ته اینډ کنټینیوس. دا موږ سره سیکشن نمبر 2 شو، خو کنټینیوس دی، یعنې دغه بل پیج سره یو ځای دی. او دا موږ سره سیکشن نمبر 3 دی، دا به 3 شو ځکه چې دلته خو 2 راغی که نه منځ. نیکست ما سره څه شی دی؟ ایون پیج، آډ پیج. ایون جفت ته وایي، آډ طاق ته وایي. زه رالم فار ایگزامپل زه ورته یم چې ما ته جفت ورقې راته راکوه، تاسو به راځئ ایون پیج به ورته اخلئ. ایون پیج خو دې سره یاد ساتئ چې سیکشن هم جدا کېږي او نیو پیج تاته هم درکوي. تاسو ګورئ سیکشن بریک، ایون سیکشن بریک، ایون سیکشن بریک، ایون. دا به موږ څنګه معلومو؟ تاسو به راشئ انزرټ ته او پیج نمبر ته به راشئ، ټاپ آف د پیج. او دا مې فار ایگزامپل ورته دا یو مې ورته واخیسته چې تاسو ته ظاهره هم شي. تاسو وګورئ فرست خو ما سره 1 وي که نه، 2 4 6 همدغه شان پر مخ به ځي. کنټرول ای زه سلیکټ کوم، هر څه مې ډیلیټ کړو. زه ورته یم چې ما ته دغه هم 2 کا. تاسو به پیج لیاوټ ته راشئ ان ایون. کله چې ایون واخیسته نو 2 4 6 8 همدغه شان به پر مخ ځي. صحیح شو؟ زه بیا رالم فار ایگزامپل زه ورته یم چې ما ته آډ راکړه، آډ مطلب طاق به راته راکړي، 3 راته راکړه فار ایگزامپل، 5 راته راکړه، همدغه شان 7 همدغه شان 9 پر مخ به ځي. خو دغه یوزیج وي. فار ایگزامپل تاسو یو پرنټر باندې پرنټینګ کړی دی، طاق ورقې مو پرنټ کړي دي، ته وایې چې جفت ورقې هم زه پرنټ کوم، جفت ورقو دپاره زه دلته راځم، جفت ورقې ورته اخلم. خو یاد ساتئ چې کله تاسو فایل ته راشئ، پرنټ ته راشئ، دې ځای کې هم سره هماغه آپشن شته دی، پرنټ اونلی، آډ پیجز، ایون پیجز. طاق او جفت ورقې تاسو دې ځای نه هم پرنټ کولی شئ. فار ایگزامپل تاسو دې ځای کې دغه آپشن اخیستی وي، آډ هم په بل پرنټر باندې پرنټ کړي وي، تاسو کولی شئ چې جفت ورقې هم دلته راولئ او دا هم پرنټ کړئ. بیا تاسو ته ضرورت نشته دی چې هلته آډ یا ایون ورته انتخاب کړئ. نیکست کمان ما سره بل څه شی دی؟ لاین نمبرز. لاین نمبرز په تور باندې زه کولی شم چې لاینونو ته نمبرونه ورکړم. څنګه لاینونو ته؟ از ایکول ټو رین فار ایگزامپل ما ولیکه دا 200 پیراګرافه، زه ورته یم چې دغه ټولو ته ماته نمبرونه ورکړه. لاین نمبرز ته به راشئ، کنټینیوس به والئ. کنټینیوس مطلب دا دی چې هر یو لاین ته ماته نمبر ورکړه، خو دوامدار، هر یو پیج کې به نه نوی کېږي. لاین نمبر سره راځم، ریسټارټ ایچ پیج. ریسټارټ ایچ پیج مطلب دا دی چې کله پیج نوی کېږي، یعنی دویم پیج راځي، هغه کې د بیا د 1 نه شروع کېږي. تاسو وګورئ دې کې هم د 1 نه شروع شوی دی، دې پیج کې هم د 1 نه شروع شوی دی، دې پیج کې هم د 1 نه شروع شوی دی. فار ایگزامپل زه دلته رالم، دې کې زه ورته یم چې دا ما سره د MS Excel موضوع ده. څه موضوع ده؟ MS Excel موضوع ده. زه ورته یم چې کله دلته به زه راشم، دا به زه سیکشن هم بریک کړم، کنټینیوس ورته والم. زه ورته یم چې فار ایگزامپل ما ته د هر سیکشن نه سټارټ اخله، ته به څه ورته واخلې؟ ریسټارټ ایچ سیکشن. هر سیکشن نه به تاسو ته سټارټ کېږي، دلته زه ودرېږم، دغه دویم سیکشن کې به تاسو ودرېږئ، بیا به راشئ لاین نمبرز ته، ریسټارټ ایچ سیکشن. ګورئ تاسو وګورئ دا موږ سره دویم سیکشن دی او نمبر راته نیو شو. زه ورته فار ایگزامپل دغه MS Excel چې دی دا په نمبر کې مه راته راوله، دا خو هیډینګ دی که نه، دا راته په نمبر کې مه راوله. لاین نمبر څه به راشئ؟ سپریس فور کرنټ پیراګراف، دا به راته په لاین نمبر کې رانولي. صحیح ده؟ همدغه شان لاندې راته نمبرونه راکړو. نیکست آپشن ما سره بل څه شی دی؟ لاین نمبرینګ آپشنز. لاین نمبرینګ آپشنز باندې زه کلیک کوم، نو ګوره دې کې ما سره فرست کمان سیکشن سټارټ دی، سیکشن ډایرکشن راته دی او سپریس ان نوټس. زه ورته فار ایگزامپل دغه MS Excel والا موضوع چې کومه ده دا راته یو نیو پیج ته بوځه. صحیح ده؟ دلته به تاسو راشئ، دې کې به تاسو وګورئ، دې کې تاسو وګورئ نیو پیج به ورته واخلئ. چې کله مو نیو پیج واخیسته دا به اوکې کلیک کوئ، نو تاسو ته به اتومیټیکلي همدا چې کومه موضوع وه دې راته نیو پیج ته راوستله. بیا زه راځم فار ایگزامپل زه کولی شم چې همدغه موضوع جفت پیج ته یا طاق پیج ته هم بوځم، یا کنټینیوس ورته والوتم، هماغه شان سی اوکې مې کلیک کړو، د هماغه مخکیني پسې راته راوستله. بیا نیکسټ زه راځم سیکشن ډایرکشن. دا آپشن به تاسو سره کېدای شي نه وي، ځکه چې تاسو سره به یا پښتو یا اردو یا عربي نه وي انسټال، نو د هغه دپاره راځي. کله چې تاسو سره پښتو، اردو، عربیک انسټال وي، نو تاسو ته بیا دا آپشن راځي. کوم ځای نه انسټالیږي؟ فایل، آپشنز، لینګویج ان دې ځای نه به ورته انتخاب کړي. ګوره ما سره اوس پښتو انسټال ده، که زه دا ریموف کړم، دا اوکې کړم، دا پروګرام کلوز کړم، دوباره ورته بیا راځم، نو ما ته به دغه آپشن نه وي موجود. زه ورته یم فار ایگزامپل دغه نمبرینګ ما ته ښي طرف ته راکړه، نو تاسو به راشئ دلته به څه ورته والئ؟ رایټ ټو لیفټ، دا مې اوکې کلیک کړو، دغه نمبر یې ما ته ښي طرف ته راکړو.
ځکه چې زه په دویم سیکشن کې ولاړم او دغه سیکشن سیټینګز وکوم. بیا نیکس خبره ما سره څه شي ده سپریس ان نوټس. دا آپشن به تاسو ماته په کمنټس کې لیکئ چې دا آپشن څنګه اوپن کیږي او څنګه دغه آپشن انیبل کیږي. ډیر آپشن مې درته ویلي دي او ډیر آپشن درته وایم. دا آپشن تاسو هم ورته تاسو باید دغه حل کړئ. هیډرز ان فوټرز دا مهم هیډر ان فوټر کې ویلي دي ډیفرنٹ اډ ان ایون تا او جفت مختلفي فرست پیج د مختلفي د لپاره تاسو لاړ شئ انسرټ ټیب تا هیډر ان پیج هیډر ان فوټر ګروپ ته بلاړ شئ او تاسو بل ته دغه ورته وګورئ. دا هم ما خبر ده هیډر د څومره فاصله ولري فوټر د څومره فاصله ولري. ورټیکل الاینمنت ټاپ سنټر جسټیفاید یس دیس کنټرول ان می پریس کو از ایکوال ټو رین لیکم فار ایگزامپل دغه درې پاراګرافونه ما راوستو. زه ورته چې دغه درې پاراګرافونه تراته الاینمنت ورکا نو زه براشم سبورته يم چې دا د سنټر کې راول او کې مې کلیک کې سنټر کې برابر راشي یا زورته يم چې فار ایگزامپل دا د جسټیفاید کا جسټیفاید د ته به وي شي درې وړه تاسو ته تقسیم کړه دا کوم چې کارسر پکې ولر دا هم پیراګراف ته کنه لکه فار ایگزامپل تا داسې کو نو تاسو ته درې پیراګرافونه ورته تقسیم کو. بلنس خبر ما سره بل څه د باټم صرف لاندې تر ولا صرف لاندې بیرته راولي زه شو هول ډاکومنت دیس پوینټ فورورډ دا خبرونه خبره ده چې مې بوشي ویاستي ډیفالت باندې هم بوشي ویاستي. بورډرز هم ان شاء الله د بسبات ویډیو کې وایو لاین نمبرز تر راځم زور تم دغه ته لاین نمبر ورکا اډ لاین نمبر خورته ورکا وسونه سٹارټ واخلا زور تم فار ایگزامپل 101 نه سٹارټ والا زور تم فار ایگزامپل یو سل یو نه سٹارټ والا یو سل یو نه برته سٹارټ والی فار ایگزامپل سل لینونه تا چاپ کړی دی پرنٹ کړی دی ته چې یو سل یو نه سٹارټ علامه صحیح ده. فرام ټیکس زور تم فار ایگزامپل د ټیکس سره دی 0.5 انچ فاصله ولري کاونټ بای 2 2 4 6 دام داسې دی دا هم همدغه شان لکه ایون چې موږ ویلې 2 4 شپږ دا به درکوي او نور لینو ته به نمبرونه نه ورکوي. نمبرینګ ریسټارټ ایچ پیج هر پیج نه سټارټ شي که هر سیکشن نه سټارټ شي کنټینیو سي زورته فار ایگزامپل کنټینیوس دی وي اوکې مې کلیک کو تاسو وګورئ چې موږ شان راته راکړه نه کو یو سل یو نه سټارټ شو او یو سل یو در نه ځکه چې هغه ما کاونټ بای 2 اغستیو دغه شاندغه نمبرونه ماته راغلو. هیله کوم چې په دې باندې پوښښ بیاس. نیکست آپشن ما سره هایفینیشنز دي. خاص راځم فار ایگزامپل ورته چې بعضی نه کې به تاسو لیدلی وي بعضی نیوز پیپرز کې به تاسو لیدلی وي چې فار ایگزامپل دغه شان لیکلی وي افغانستان داسې لیکلی وي صحیح شو دغه شان ډیش ورکړی وي ستان داسې لیکلی یا فار ایگزامپل پاکستان پاک لیکلی وي او ډیش ورکړی وي ستان دغه شان لیکلی صحیح ده کنه هم دغه شان دي د پاره چې موږ دغه آپشن ور باندې اپلای کو اتوماتیکلی خپل ور باندې اپلای کو نو دې لپاره به تاسو راځي فار ایگزامپل دا ما کنټرول ا کو دی سایز به هم زل غټ کما او تبراشم جسټیفای ورته واخلم دا به جسټیفای کم ضرورت فار ایگزامپل دغه ډاکومنت باندې ماته هایفینیشن اپلای کا هایفینیشنز تبراشي اتوماتیک باندې به کلیک چې کله ما اتوماتیک باندې کلیک کو ماته اتوماتیکلی ټول ډاکومنت هایفینیشن واغس ګوري کوارډینیټ ګیلریز فار ایگزامپل grams this one ټول واغسته کوي نه کس زورته دا مینه ده په کار هایفینیشنز تبرا شینن بواله اتوماتیکلی برنه است شي زورته فار ایگزامپل اتوماتیکلی مرا ترا کوا چې په خپل لاس باندې کوم مینول باندې بتا سو کلیک کله مو چې مینول باندې کلیک کو نو ګوره هر یو ماته سیلیبل یعنی سیلیبل په ترو باندې هر یو راته بیل کو یعنی دا سو سپیده کو اور डी नेट یعنی د کې سالور دانی سیلیبلز موجود دي زورته چې دا کو کې راته څنګه کا هایفینیټر تک یس می کلیک کو هغه براته کو کې هایفینیټ شوی صحیح شو زورته فار ایگزامپل بیا ورته راځم زم خپل لاس نه کوم زورته دغه کې راته کا ام یس کلیک کو تاسو ګر اتوماتیکلی به مارک شوی کبه کې نه شوی هم دغه شان بیا راځم هایفینیشن آپشن ته هایفینیشن آپشنز کې ما سره شې دي اتوماتیکلی هایفینیټ ډاکومنت دا خبره او دا خبره دا دوړ یو شوی الته اتوماتیک الته هم دا خبره هایفینیټ ورډ ان کیپس په غټ تور کې برته هایفینیټ کیږي یعنی چې زه لغات ولیکم هغه په غټ تور باندې وي هغه برته هایفینیټ کیږي صحیح شو خو یاد ساتئ چې کله تاسو مینول هایفینیټ کو او تاسو دلته نن ورته اخلي نن هغه به تاسو ته نه لري کیږي او کار برته نه ورکي صحیح شو دا نه هایفینیټ کیږي تاسو به سره شي تاسو فار ایگزامپل دا است کوم باندې نه کلیک است کی دا به سره ته په دغه شکل باندې راشي دا راځم کنټرول ان ته از ایکوال ټو رین می فار ایگزامپل ولیکم صحیح ده او دا می فار ایگزامپل سایز می هم ورته غټ کو جسټیفای پیج لیاوټ تر علامه او اتوماتیک مرته واغست چې کله ما اتوماتیک واغستو نو زه سره راځم ته هایفینیشن آپشن ته زه تم چې غټ تور منی کم یو هغه هم هایفینیټ کوا صحیح شو زه راځم فار ایگزامپل دې کې څور طریقه ما ګوري دا غټ تور والے هم راته هایفینیټ کو زم چې کوم دا غټ تور والا یې غراته ما هایفینیټ کوا تاسو براشي هایفینیشن آپشن ته
او hyphenate word in caps نه کلیک است او کې کلیک فار ایگزامپل دا برته اوس نه کی یا فار ایگزامپل زه راځم څور د لیکم پاکستان څه شو دا هم نه کی زم دغه راته کوا ته براشه hyphenation option ته hyphenate word in caps yes دا برته اوس وشي نس خبره بل ما سره پکې څه شي دا hyphenation zone 0.25 کوم لغات چې دی خوانه 0.25 یا دینه غټ وی زیات ځای ولري هغه د ماته hyphenate کیږي نو ګوره زه راځم زه ورته یو غټ لغات دلته لیکم ښه انت فار ایگزامپل افغانستان پاکستان ګوره مې ولیکم مې نه لیکم څه شو دی راته hyphenate که زه یې وړوکی لغات ولیکم تاسو ته ورته ګورئ 0.25 ګوره دی راته ونه که راته وی که ګوره دی خواته غټېږي هلته ګوره دی خواته 0.25 که زه فار ایگزامپل دا ورته 1 انچ کومه دا مې یو کې کلیک کو نو ډېر زیات به ختم شي د خپل ځان نه صحیح شو دلته اوس راځم دا به کېږي ځکه چې دا د 1 انچ نه زیات دی یا 1 انچ د دې د پورې صحیح ده که نه دې ته وایي hyphenation zone نیکس خبره بله څه شي ده limit consecutive hyphens to no limit یعنی کوم چې سر په سر باندې یو بل پسې hyphenate کیږي څو دانې دې راته وشي سر په سر باندې زه ورته یم فار ایگزامپل 3 دانې یا 4 دانې یا 5 دانې دا مې 3 ورته واخیسته نو تاسو به اوس وګورئ چې تاسو ته به صرف 3 دانې hyphenate کیږي او نور به نه کیږي دا مې فار ایگزامپل دلته دغه شان واخیسته او دې ته زه راځم فار ایگزامپل دا خو مې ورته ونه اخیستی دی زه مې ته فار ایگزامپل 3 کو دا مې فار ایگزامپل 5 که دا مې اوکې کلیک کو ګوره تاسو وګورئ سر په سر 2 دانې راغلي زه سر په سر دې ماته 2 دانې نه راځي یو چې کله په یو لین کې راغی دویم لین کې مه راوله که دریم لین کې راځي دریم کې راوله صحیح شو همدغه شان بیا به راشم hyphenation option ته او دا ورته فار ایگزامپل 1 کومه دا مې اوکې کلیک کو نو ګوره هغه یو بل پسې چې کوم هغه یې راته ایسته کو هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره پیج سیټ اپ ګروپ سیکنډ لیکچر لاست لیکچر ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به پیج بیک گراوند وایو